د رسول صلی لباس داسې ساده و چې د هغه کالر داسې و لکه دا څنګه چې ما کړی دا ساده که نه د هغه دا کالر بلکل هغه چینۍ پورې هغه و که نه د هغه کالر هغه و هغه رامات شي دې ته غوږونو والا وایي که څه ورته وایي غوږونو والا که نه دغه هم غوږونه دي دغه رامات شوی چې بعضو حضراتو دا سادهتوب په دوو شینو کې اچولی په څه کې یو په دې کې چې کالر به دغه یو نه کې دا کوم چې رماتي دویم لستوڼي به هغه نه کې کوم چې بندېږي تړلی کېږي چې دا کپونه چې ټول دین دې کې دی ټول دین د هغوی راوستی دې کې ایښودی زما کشر ورور مدرسه کې سبق وي مخکینۍ خبره نو هغه نورې کالرې اچولي وي هغه راماتېږي چې غوږونو والا یو هغه قاري صاحب ته په قینچې کټ کړي وي هلته په سبق کې یې کټ کړي کور ته چې راغی ما لکه دا وي دا قاري صاحب وي چې راوړه قینچه او دا داسې وه ما چې مې سبق وي نو زما په مخ کې م هلته یو سوله کارونه دا قینچې کړي وو بل ورځ ته بیا ما ورته بیا وویم ته چې لاړ شي قاري صاحب سره ومیلاو شي هغه ته به ووایي چې ته په څه دلیل باندې ته دا خبرې کړي هسې زموږ جامې خرابې هغه چې دې لاړ بیا راغی چوټي وشو بیا چې کور ته راغی ما څه وویل قاري صاحب وی ما ورته ووایي چې قاري صاحب تا چې ما ته ووایي چې دا کالرې نشتي په شریعت کې په دې څه دلیل دی وی ما ته یې ووایي چې دلیل په قرآن کې دی چې دا کالرې منع شي قرآن کې کوم ځای کې دی نو سورة المائده راواړو پای کې دی سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له چې عیسی علیه السلام یې نه وژلی دی نه یې پانسي کړی بلکې هغه کس د هغه په شان و وایي ما ته یې چې وګوره دا پانسي چې دوی اچول هغه ته نو کالر داسې و نو دې کالر کې پانسي لګي او په ساده کالر کې پانسي نه لګي لګي که نه لګي دا کم مجرمان چې اکثر راوړي د دوی یو کالر هم هغه ساده بوشټ غونته کې اچولی ده ته څنګه پانسي لګي نو وایي دا علامه د څه ده د هغه پانسۍ ده بل وایي دا صلیب دی داسې تاو شوي ده او بیا داسې کته راغلی داسې خیال مو کړی که نه لکه دا کالر یې داسې راغلی داسې اوږدې بیا په منځ کې داسې کرښه کته اوږده تللې ده وایي دا څه شو صلیب شو دا زموږ د خلکو کارونه دي ګوره قالین ته به ګوري اوس د قالین دا نقشه ده که نه دې ته به ګوري 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 او نیمه ګنټه به ګوري دا د سپي شکل دی پکې وایي لکه د الله بنده ځه چې د خپل مونځ اودس کوه ایله بیله په دې شي د پورې ختې دغې پسې به ګرځي دغې دې شي که او چې کوم شي ته ګورې او په کوم دغه ته ګورې هغه پکې ښکاري وګورې او یا به پکې راوباسي دا د الله نوم دی خو حقیقي خبره ای چې واضح اوس ستاسو مخې ته دا نښه چې دا نقشه چې ده دې ته هم په غور سره وګوره په دې کې به هم څه قیصه تاسو سره ښکارې شي اوس یې پرېږدې اوس دا درس ګډوډ کېږي اوس به پکې چې نور سره وباسئ بیا خو لکه زموږ د خلکو د او چې کم شکل ته به دغه کې جوړې او راځي پکې بلکل جانماز باندې پټۍ لګولو سپی دی پکې دا زموږ د دې خلکو پرون ما ووایي که نه یو تقوا هغه دی چې په سر واوړي دا تقوا چې په سر واوړي دا نقصاني بیا دا تقوا په سر وړېدلې ده په زوره په یو شي کې دغه راوباسه چې دې کې دا څه جوړ شوي دې کې دا څه جوړ شوي او دا په نیټ باندې نن سبا دا شي نه ډېر چلېږي یو وخت کې ما سره یو موټر و نو یو کس راته سره ملاو شو په لاره باندې دوا سلام موږ وکړو شیخ صاحب دا موټر بیا ښه نه دی بدل یې کړه ما ویلې چې ما کې انجن دی که به څه مشکل یې څه دغه وړوکی موټر نه یارس یا هغه ما ته ته راکوز دی ګاډي زه راکوز یم د دې دغه سره د دې کلچ سره خوا کې لکه یو ځای هغه داسې اوچت دی د خپه پې سړی ږدي هسې پې د خپه پرته وي
چې نه ستړي کېږي. په هغې لپاسه پلشتک لګېدلی و د کمپنۍ طرف نه. هغه پلشتک کې داسې 3 کرښې وې، بیا کرښې داسې کته تللې ډیزاین جوړ شوی. ما ته وګوره د الله نوم ته وګوره که نه، هغه وي د الله نوم ته وګوره هغه لګېدلی. نو دا اوس د ده نور څه کار نه شي، دغه ګاډو پسې ګرځي وایي او دا خلک ترې کوزوي، دغه د الله نوم پکې لیکلی. هغسې کرښې 3 داسې والې شوي او بیا کته راغلي، نو دغې نه د الله نوم جوړ کړو. نو دا بعض خبرې دا غلو ده زمونږ د طرف نه. څه ده؟ غلو ده. یو خبره یقیني ثابته شي بیا صحیح ده، یقیني ثابته شي صحیح ده. خو یو خبرې ته ته سوچ کې دا به داسې دا به داسې ده، بیا سړي ته هغه شان ښکاري. د دې نه ځان ساتل پکار. دا خبره کوم ځای نه راده؟ د دغه نه د ټایي د مسلې نه، د پانسۍ د مسلې نه چې دا کالر دا به نه ښه نو هغه وایي چې دا کالر دې د پانسۍ اچولی کېږي او وایي ځکه انګریزانو بیا دا ټایي جوړه کړه. نو اوس د کوم ځای خبره در راواغسته په کوم ځای ولګوله. صحیح خبره دا ده چې قرآن او حدیث کې داسې څه نه دي راغلي چې د رسول صلی د لباس ساده و. څنګه ساده و؟ صحیح ده ساده و مطلب چې ته پکې ډېر دغه مه کوه. نور دغه لستوڼي دا کپونو والا چې بندېږي دا ښه جایز دي. دغه کالرې دا کمې چې راماتېږي دا جایز دي. هغه کالرې چې دا بلکل نه هغه هم جایز دي. لمنې څلور ګوټې او که هغه ګولي دا جایز دي. د بعضو دین ټول په کورته کې اچولی. په څه کې؟ کورته کې. کورته دې اچولی ته دیندار او چې کورته دې نه وي نو ته دینداره نه یې. نو دا د دوی کمزورتیا ده او کم علمي ده.